متعلق سے ذکر دیں. رسول الله مبارک ته الله فرمایي پیغمبره د مکې د مشرکانو ته د خلکو ته ووایه چې زمونږ الله هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا چې ګرځولې دی د انور پړق والا او سپوږمۍ ځلېدو والا وقدره منازل مقرر کړي دي د دې دپاره څه منزلونه. آیات کریمې ته تاسو لږ سوچ وکړئ. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، الله تعالی د عظیم قدرتونو یو قدرت دا دی چې ګرځولې دی د انور بالکل پړقېدونکي او دغه شانتې دا سپوږمۍ ځلېدو والا. نو هلکه د ضیا او د نور د دې په منځ کې څه فرق شته او که نشته؟ نو علامه زمخشري په خپل یو تفسیر کې لیکلی دي چې د دې ضیا او د دې نور په منځ کې څه دی فرق شته دی. هغوی وایي چې دا نور نه دی، نور دا لفظ نور د دې معنا او د دې لفظ ضیا دا معنا دا دواړه څه دي مشترک دي، یو معنی د رڼا دواړو ته ویل کېږي، لیکن هغوی پکې بیا یو فرق کوي. هغوی وایي چې دا لفظ نور د نور نه مراد هغه رڼا ده چې کومه رڼا کمه وي او یا تیزه وي یا کمه وي، قوت والا وي یا درمیانه وي، خو چې بس رڼا وي نو هغې ته څه ویل کېږي؟ نور ورته ویل کېږي. او ضیا علامه زمخشري وایي چې ضیا نه مراد هغه رڼا ده چې کومه ډېره قوت والا وي او ډېره تیزه وي. نو د انور رڼا د ټولو رڼاګانو نه تیزه رڼا ده. نو د الله د عظیم قدرتونو نه یو دا قدرت دی چې الله فرمایي چې ستاسو دپاره مې د انور ګرځولې دي تیزې رڼا والا، تیزې رڼا والا. ښه جي، او د دې تیزې رڼا ته هم د انسان ضرورت پیښیږي او کمې رڼا ته هم سره د انسان ضرورت پیښیږي. ګوره د الله عظیم قدرت ته ګوره، که اوس چېرته ټوله شپه باندې څه دی ټوله شپه هم نور وي او د ورځې هم نور وي، یو شان 24 ګنټې نور وي، دا خلک به سرې تنګ شوي وو، د خلکو په کاروبار په هر څه کې به څه دی خلل راتللو. لیکن د الله عظیم قدرت ته ګوره، د ورځې زمونږ د تیزې رڼا ته ضرورت وي نو موږ له الله تعالی تیز ښکلې نور راکړی دی. او دا شانتې د شپې زمونږ چې دی رڼا ته ډېر ضرورت نه وي نو درمیانه رڼا دپاره انتظام الله موږ له څه د سپوږمۍ په شکل کې کړی دی. ښه جي، بعضې علما پکې بیا یو بله هم یو توجیه بیانوي چې ضیا څه ته ویل کېږي؟ ضیا هغې رڼا ته ویل کېږي چې د کوم شي رڼا ذاتي وي، ذاتي خپله رڼا وي، نو هغې ته څه ویل کېږي؟ ضیا ورته ویل کېږي. د دې نور دا رڼا دا خپله ذاتي رڼا ده، د نور تیزه رڼا ده، دې ته څه ویل کېږي؟ د دې صفت څه دی؟ ضیا. داسې نور الله وایي داسې نور مې ته ګرځولی، داسې نور مې له پیدا کړی دی چې پړقېدونکی دی، تیزه رڼا ده. او نور هغې ته ویل کېږي چې د بل شیز نه څه دی مستفاده کېږي، یعنې اخیستلی شوي وي، یعنې د بل شیز نه څه دی رڼا حاصلې. د دې سپوږمۍ رڼا دا د نور نه څه دی دې رڼا حاصله کړي دا سپوږمۍ، نو بیا د شپې موږ ته څه دی ځلیږي. لکه څنګه چې یو شی موږ چارج کړو بلب چارج کړو، نو دغه شانتې دا سپوږمۍ نه ده، دا د دې نور نه څه دی د الله په قدرت دا چارج کېږي. بیا دریم نمبر یو توجیه ورله پکې محققینو په دې دواړو کې دا کړې ده، یو فرق یې پکې دا کړی دی چې نور مطلق رڼا ته ویل کېږي، که هغه تیزه رڼا وي که کمه رڼا وي که هر څنګه رڼا وي، خو بس هغې ته څه ویل کېږي؟ نور ورته ویل کېږي. او ضیا هغې رڼا ته ویل کېږي که نه چې هغه خورېدونکې وي، تیزه رڼا وي، خورېدل وي، نو هغې ته څه ویل کېږي؟ ضیا ورته ویل کېږي. هو الذي الله هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء چې ګرځولې دی نور پړق والا والقمر سپوږمۍ نورا ځلېدو والا وقدره منازل مقرر کړي دي د دې دپاره منزلونه. هلکه د سپوږمۍ دپاره منزل مقرر دی، د نور دپاره هم څه خپل خپل منزلونه مقرر دي. سپوږمۍ دپاره منزلونه دي، د سپوږمۍ دپاره څه دي خپل خپل ځایونه دي، د دې دپاره 10 یا یو کم 10 منزلونه دي د سپوږمۍ دپاره چې روزانه په هره میاشت کې څه د سپوږمۍ خپله یو چکر پوره کوي، یو چکر په هره میاشت کې څه دي پوره کوي، نو 10 یا یو کم 10 منزلونه دي څه د سپوږمۍ دپاره. او په میاشت کې یوه ورځ چې دی د سپوږمۍ غیبه وي، نو بیا د سپوږمۍ دپاره منزلونه څومره راځي؟ 28. صحیح ده؟ او د نور دپاره نور چې دی د خپل چکر چې پوره کوي که نه، دا په کال کې څه دی یو پیره پوره کوي. سپوږمۍ په میاشت کې یو پیره پوره کوي، نور په کال کې یو پیره پوره کوي. نو د نور دپاره منزلونه د
محققینو په نسبت باندې 360 منزلونه دي یا 365 منزلونه دي پوه شئ نو دا الله تعالی قدرتونه دي الله فرمای وقدره منازل مقرر کړی دي د لپاره منزلونه لتعلموا د لپاره چې تاسو پوه شئ عدد السنین پشمیر د کلونو باندې والحساب او د حساب الکه سپوږمۍ موږ معلومو کنه اسلامی تاریخ دا د 12 ورځو ده دا د 2 ورځو ده دا د 3 ورځو ده حساب کتاب کیږي لکه نن 14مه دا 14مه د انګریزي تاریخ خو سره راغلی دی او دا شانتي د نور نم سره په خو به خلکو سره خپل حساب کتاب وکاو نور راشي نور تیز شي او د ګرمۍ موسم دی الکه لکه ګرمي ده دا جمع دی دا اوړی دی دا پلانکی موسم دی دا سپرلی دی دا ټول حساب کتاب د سنې دا د نور نه دی ښه ما خلق الله ذلك الا بالحق نه دی پیدا کړی الله دا هر څه مگر په تدبیر سره يفصل الآيات لقوم يعلمون ښکاره کوي الله نشانات هغه قوم دپاره چې پوهیږي ان فی اختلاف الليل والنهار بشک په اوړېدو راوړېدو د شپې او د ورځې کې وما خلق الله څه چې پیدا کړي دی الله تعالی فی السماوات په اسمانونو کې والارض او ځمکه کې لآیات نشانونه دي لقوم یتقون د هغه قوم دپاره چې یریږي